د سبت په یوه ورځ عیسی د ډوډۍ خوړلو دپاره د فریسیانو د ډلې د یو مشر کور ته لاړ او هلته خلکو په ځیر هغه ته کتل. هلته عیسی ته مخامخ یو سړی ولاړ و چې د پړسوب په ناروغۍ اخته و. عیسی د شریعت د عالمانو او فریسیانو څخه پوښتنه وکړه آیا د سبت په ورځ د ناروغانو روغول روا دي که نه؟ خو هغوی غلي پاتې شول. نو عیسی هغه سړی له لاسه ونیو، هغه یې روغ کړ او رخصت یې کړ. بیا عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه که چیرې د سبت په ورځ په تاسو کې د کوم چا زوی یا غوی په څا کې ولویږي، نو آیا هغه به یې سمدلاسه راونه باسي؟ خو د هغوی سره د دې خبرې ځواب نه و. کله چې عیسی ولیدل چې ځینو میلمنو کوښښ کوو د ځانونو دپاره تر ټولو ښه ځایونه ونیسي، نو هغوی ته یې دا مثال راوړ: کله چې څوک تاسو ته د واده د میلمستیا دپاره بلنه درکړي، نو د مجلس په سر کې مه کښېنئ، ځکه کیدی شي چې ستاسو څخه کوم بل ډېر مهم سړی رابلل شوی وي او ستاسو کوربه چې تاسو دواړه یې رابللي یئ راشي او درته ووایي خپل ځای دې سړي ته پرېږده، نو بیا به وشرمېږې او مجبوره به شي چې تر ټولو وروستني ځای کې کښېنې. خو کله چې د چا میلمه شي نو لاړ شه او تر ټولو وروستني ځای کې کښېنه، تر څو کله چې کوربه راشي او درته ووایي ای زما ملګریا پاس کښېنئ، په دې به د نورو ټولو میلمنو په مخ کې ستا عزت وشي. ځکه څوک چې خپل ځان لوی ګڼي هغه به خوار شي او څوک چې خپل ځان عجز کړي هغه به سرلوړی شي. بیا عیسی خپل کوربه ته وویل کله چې د غرمې یا د ماښام ډوډۍ دپاره څوک راغواړي نو خپلو ملګرو یا خپلو ورونو یا خپلوانو یا خپلو شتمنو ګاونډیانو ته بلنه مه ورکوه، ځکه چې هغوی به هم بیرته تا ته بلنه درکړي او په دې ډول به ستا بدل پوره کړي. خو کله چې میلمستیا ورکوي نو غریبانو، شلانو، ګوډانو او ړندو ته بلنه ورکړه، نو ته به بختور یې، ځکه چې هغوی ستا بدل نشي پوره کولی، خو د قیامت په ورځ به خدای تا ته د نیکانو سره اجر درکړي. کله چې د حاضرو خلکو څخه یو تن چې په دسترخوان ورسره ناستو دا واورېدل، نو عیسی ته وویل بختور دي هغه خلک چې د خدای په پاچاهۍ کې به په میلمستیا کې کښېني. عیسی هغه ته وویل یو سړي یوه لویه میلمستیا جوړه کړه او ډېر خلک یې راوبلل. کله چې د ډوډۍ وخت شو نو خپل نوکر یې میلمنو پسې ولېږه چې ورته ووایي راشئ هر څه تیار دي، خو هغوی ټولو بهانې پیل کړې. لومړني وویل ما لږه ځمکه اخیستې ده، باید لاړ شم او هغه ووینم، مهرباني وکړه زما عذر ومنه. بل وویل ما 5 جوړې غویان اخیستې دي او روان یم چې هغه امتحان کړم، مهرباني وکړه زما عذر ومنه. او بل یې ویل ما نوی واده کړی دی، نو له دې امله نشم درتللی. نوکر بیرته راغی او خپل بادار ته یې دا هر څه وویل. بادار ډېر په قهر شو او خپل نوکر ته وویل زر زر د ښار لارو او کوڅو ته وځه او غریبان، شلان، ړانده او ګوډان راوله. کله چې نوکر بیرته راستون شو نو ویل باداره ستاسو امر په ځای شو، خو بیا هم د نورو خلکو دپاره ځای شته. بیا بادار خپل نوکر ته وویل د ښار څخه د باندې سرکونو او کوڅو ته وځه او خلک په زوره راوله تر څو زما کور ډک شي. زه تاسو ته وایم چې د هغه خلکو څخه چې لومړی مې ورته بلنه ورکړې وه هېڅوک به هم زما د دې میلمستیا خوند ونه څکي.